السلام علیکم په خیر راغلی درس ته مو پرون ورځ مونږه انزرټ منیو کې پکچر ویلی او د پکچر په اړه مې مکمل معلومات درکړي هیڅ شی پکې پاتې نه ده اوس یو څه بنئ چې هغه په پکچر کې پاتې اوسي راځو نن ورځ به مونږه شیپ شروع کوو شیپ اسانه ده چې پکچر چا کتلی وي درس نو شیپ کې چې هم نشته منډه ورته ورکوو او زر زر یې ختموو نور به تاسو خپله د ضرورت مطابق هغه یې فلای کوئ شیپس کې شکلونه دي مختلف قسمه شکلونه دي دا به تاسو سره په ډیزاین کې ډېر زیات هیلپ کوي اوس چې اکثر ډیزاین کوئ پرچه برابروئ او نوټ سیټینګ کوئ یا سټایل برابروئ او سټایلش پیج جوړئ کور پیج جوړئ هر څه جوړئ نو دا ستا دپاره حتمي او ضروري ده چې ته به دې نه څه کوې شیپس به راخلئ دې کې بله خبره چې ده ستا د مایند باندې را ډیپینډ کوي ستا کریټیویټي څنګه ده ته په ډیزاین کې څنګه ته یو شیپ څنګه ډیزاین کولی شي فرض کړه ته غواړې افغانستان جنډه جوړه کړې افغانستان جنډه څنګه دې شیپس نه جوړی کولی شي ته غواړې یو موټر ډرا کړې کولی شي یو کور ډرا کړې هر څه چې ته رسمول غواړې نو ته په دې کې ښه په اسانۍ سره یې کولی شي صحیح ده نو دا تا سره دې کې د ایم ایس ورډ والا تا ته مختلف قسمه شیپس درکوي کوم شیپس چې ستا خوښ وي هغه ته راخیستلی شي دا د لاین دپاره ده دا کوم ټیکس باکس چې دا وایو راځي دلته کې خپله مکمل د اندازې کې اپشن شته ده نو مکمل راځي دا راخلي هغه راخلي یو خبره ده نو راځو دلته کې ګوره مختلف قسمه شیپس دي زموږ سره چې هر یو شیپ ستا په کار وي هغه ته ونه راخیستلی شي فرض که زه ونه یو شیپ راخلم کوم شیپ به زه ونه راواخلم زه به دغه شیپ راواخلم دا شیپ مې راواخیستلو څنګه مو چې راوړو ګردې کې تاسو ته فلس نشان درکوي چې هر ځای کې ته ډرا کوې بس هغه ځای نه سټارټ واخله فرض که زه دغه ځای کې ډرا کوم په دې ځای کې بس دا راغلم ډریک کوم یې دا شکل چې کله مې ګوره ډریک کړو دومره به بیخي صحیح او برابري صحیح ده ګوره هماغه شان څنګه چې پکچر پراپرټیز د دیم دي کولی شي دیز نه ډریک اینډ ډراپ کې بیا هم کولی شي ګوره فلس ته راشه راوړه دې سر ته کولی شي ګوره دا نشان درکوي د کنده نښه دې پوسټ ته یو ځای نه بل ځای ته وړلی شي غواړې وړوکی کې او غټې کې دې کونجونه یې ونیسه کولی شي چې وړوکی او غټې کې بلکې غواړې چې روټیشن ورکړي دیز نه ګوره د سر نه دا کوم نښه یې زده کړې نه کولی شي چې تاوره تاوې کړي هر قسم ته چې ته کول غواړې هغه رقم ته یې کولی شي دا بل شو نو دا هماغه سره کوم ته پراپرټیز چې پکچر لرل ځینې اکثره دی سیم دي دې سره یو منیو فارمټ منیو ګره اوپن کېږي او خلاصېږي صحیح ده دا د ټولز دي دې سره ریلیټډ ټولز دي دې په واسطه اوس څه کولی شي داسې کې ګوره اول انزرټ شیپس دي مختلف قسمه شیپس دي که ته غواړې چې انزرټ کې کولی شي چې انزرټ کې داسې کې که ته غواړې چې دا شیپ چینج کړي نو دیز نه کولی شي چینج کولی هم شي زه غواړم فرض کړه دې شیپ په ځای باندې کوم شیپ راولم بل یو شیپ زما په کار ده چې دغه یو شیپ د راشي دا هم اکثره کارول کېږي خیال هم ورته دا ډېر زیات کارول کېږي حد نه زیات کارول کېږي زه غواړم چې دا شیپ راشي کولی شي چینج کړي اوس په دې کې موږ ایډیټ هم ښه کولی شو ایډیټ د پوینټس سره ایډیټ کا مطلب دا ده چې دا کونجونه څوکه په څوکه اوس تا کولی شي ایډیټ کړي فرض کړه زه غواړم چې دا لیکل دا ځای وړوکی وکړم زه هم دا غټ شي چې لیکل پې لږ سیوا راشي زیات راشي ګوره دې کوی نه کولی شي چې کش شي کړي نو دا تاسو څه کوئ دغه شان د پوینټس راخله او غټوئ دا اوس تا باندې ډیپینډ کوي ته څنګه ډیزاین ورکوې موږ کورل ډرا کې دا وایو ښه ما ته ویلي چې بیا وروسته ګرافیکس ډیزاین مو کویل څه به دا ټول شیزونه ووایه نو دې نه تاسو کولی شئ نو سم ګډوډایزیشن جوړ شو نو دا تاسو باندې اوس ډیپینډ کوي خپله کریټیویټي مو د خپل دماغ مو دي چې څه رقم ته یې کاروئ هغه رقم ته یې کارولی شئ استفاده د شیپس نه کولی شئ صحیح شو نو دا سمپل ما تاسو ته چې راواخیستلو یو دانه شیپ مې درته راواخیستو هغه مې درته چینج کړو داسې کې څه کېږي ته کولی شئ فاینډ په فاینډ باندې یو دانه شیپ ایډیټ کړي دا ده دویمه چې دي د فاینډس چې کوم دي دا ایډیټ شي نو بس سمپل راشه ایډیټ فاینډس راځم دیز نه کولی شم ګوره داسې کوچ کړه نه باسي دا ننوتلو شین ډیپ فاینډ کې ګوره دا شان دي نور هم کار کېږي نو دې باندې تاسو ډېر زبردست ډیزاین نه کولی شئ کارډ دپاره به تاسو مختلف قسمه ډیزاینز لیدلي وي مګر تاسو دې کې کولی شئ دا شان دي راځي که نه کارډس کې راشه دې ته یو بل شیپس واخله دې ته یو کلر ورکړه دا به لږ دخي دغه شولو دا کوچ نه ونیسو داسې به اوږد کو دیز نه باید دا داسې لږ را ښکته شي او دا باید دې نه ونیسو چې پورته شي دا به داسې ښکته کو خیال یې ورته نو دا اوس تاسو باندې ډیپینډ کوي خاص تاسو څه رقم ته کاروئ او څنګه استفاده ترې نه کولی شئ هغه رقم ته یې تاسو استعمالولی شئ دې ته یو ډیزاین کلر راکړه ګوره شیپ راته دغه کوم کلر چې درته فل کا فل که دیز نه غواړې بل کلر واخلئ دا د بل هم راغوستلی شئ زه غواړم چې دا اوس کوم ځای کې ډرا کړم په دې ځای کې دې سره یو ځای ډرا کړم دا مې چې ډرا کړلو زه به دا شاته یو سم له دې نه سینډ بیکورډ ته مې یوړلو ګوره دا بل ډیزاین اخلي ته زه اوس یو بل ډیزاین ورکوم کوم کلر مې په کار ده فرض که زما په کې دا زیړ کلر په کار ده دا ورته ورکوم ګوره ما صحیح ډیزاین نه کړلو ښه داسې کې لوګو راوړي اوس هر سړی ته یې راوړلی شي دواړه سره ګروپ کا او بیا کولی شي چې لکه نور ګروپ هم چې کول دیز نه راشه دیز نه دا هم سلیکټ کا او کنټرول یې څه بل هم سلیکټ کا دواړه چې سلیکټ کړل
نو کولای شي چې به ګروپ کې ګروپ کولای هم شي دا د نه ګروپ کا او چې ته غواړې د کې تغیرات راوړي دوړ کې به تغیرات راځي نو تاسو باندې ډیپند کوي تاسو فکر مکوري فرال دي چې پکچر راوړي وغیرہ شي نه وړي تاسو کولای شي چې ایډیټ کې ډیزاین کې شیفټ نو تاسو ډیر زیات استفاده کولای شي نو دماغونه مو کار واخلي خپل کریټیویټي مو کاروي هر قسم د ډیزاین تاسو غواړئ هر کوم ته پکې برابر ولای شي صحیح ده کنه بل خبره زموږ سره چیرې بده کې دا شیپ ما راخسته دا اوس غواړم چې ګوره چینج کولو مې ته ویل لبن ایډیټ پوینټس کې یو پوینټ ته کولای شي چې بدل کې دا غل نور هم سره ته غواړي چې لاین ماین ډرای کول غواړي کولای شي چې پکې ډرای کې ته دا کته چې غواړي چې ډرا کې کولای شي چې ډرا کې لاینز وغیرہ پکې هم ډرا کولای شي نو دا شان د ډیش دیر سره وغیرہ نور نه خيار څه پکې موجود دي ها تاسو کولای شئ چارس نه استفاده وکړئ کولای شي فرق دې کې زکات راغړم تصویر راوړم ځکه به تصویر راشي صحیح دلته کې لیکل کې نو راشه ټیکس باکس راوخل دا ډرا ټیکس باکس ما ډرا ټیکس باکس چې ډرا کړی ځکه ها ځکه زه ډرا کوم چې کله ډرا کوم ورته ما دې کې چې ولیکا سایف آنلاین اکیډمي صحیح ده دا مې ولیکلو او بل د دې لپاره بیا خپل خصوصیات راځي ټیکس باکس سره کولای شي چې هغه هم استفاده کړئ او کار تر واخلئ اوس زه راځم څه کوم د توې مجدي دا آوټلاین هم ختم کنوي کا او بل څه وکړه چې دا فیل چې د دام راته څنګه کنو کا وګورئ سره په غلیکل زما سره فاتح شول کولای شي دا غټ خرج ته چوډې ته غیست دا وړلې هم شي هم هر څه کې ستراوړي او دې دلته غلیکل شام دي سکړي وي صحیح ده نو دا یو ډیر مهم اپشنز دي تاسو د فاره ډیزاین کې تاسو ډیر زیات رولز لري د تخپل تاسو کولای شئ کلر وغیرہ ورکوي هغه تاسو دې نه هم تراشه کولای شئ چې برابر کې سټی کې صحیح شو دغه کې کریټیویټی نه کار اخلي خامہ باندې ډیپند نه کوي تاسو هیڅ نشم کولای تاسو صرف اپشن خودلای شم څه کولای شم صرف اپشن خودلای شم ډیزاین تر کا چې کوم قسم ډیزاین ته ما تر کولای شي راکا زی بورډ کې ته ډیزاین کوم ډیزاین کا او راشه د سنیپینګ ټول واخله سنیپینګ ټول واخله او سکرین شاټ ترنه واخله ها سکرین شاټ کولای شي دزنه مرز نو کولای شي ځان لپاره سوکو څومره ایریز موږ په کاری خراب کو خدای خراب کې دوه لپاره گرافیک هغه تصویر شاته لګل شي ډیټ کیرس پکې ته کولای شي بل هغه بل څه ډیزاین بل څه ډیزاین کا ډیر یو خم میټرز ورډ کې تاسو خو ډیزاین کولای شي خو په کوله دا ډیزاین کولای شي تاسو بيخي ایڈوانس نشته خو تر یو حد پورې خو پوسټر وغیرہ چې تاسو وړي یو اعلان جوړ کړئ ورډ کې کی ډیر زبردست ډیزاین کیږي خپل نه زین نورو اکیډمیانو د نورو کورسونو یا د نورو سنټرز چې کوم دي اکیډمیان چې دی غوي ډیزاینز راوخلي هغه ته وګورئ او دغه تاسو بیا نو خو تر ټولو مهم شي تاسو ته خیمه تاسو په ډیزاین کې هیلپ کوي هغه تاسو سره ټیکس باکس ده چې دا سره دا ټیکس باکس دی دا بر سره ډیر زیات هیلپ کوي دا ټیکس باکس نه دا تاسو سره ډیر زیات هیلپ کولای شي صحیح ده دا مونږ وایو راځي یو اپشن ان شاء الله چې وایو دا تاسو سره ډیر زیات هیلپ کولای شي نو دینه استفاده وکړئ او دا شان تاسو سره د ځکه هم ته ټیکس باکس ته دا ټیکس باکس تاسو راخلي دا تاسو خپل ډرا کولای شي خپل خوخه باندې هاذ کی چې غوړیا تر واخ لیکل ورته ختمه یو آوټلاینز ونه ختم کړه بيخي وځي راځي لکه تا چې لیکل کړی تاسو واخله کړ دغه چې خو د ځکه د څنګه لیکل وکړل نه لیکل څنګه وکړل اباز ته مرګري یو دانه اپلیکیشن ولېګلو د یو لیټر لګلو چاته هغه ماته سنګل د ماته ایډیټ کا هغه به تر څنګه نشوي کولای یو پکچر اخیسته یو هغه د شانتي پری یو شپ هغه یو شپ د پاسه به لیکل غوښتل نو لیکل خو شپ د پاسه نه کیږي کنه چې دلته راشه مو لیکل وکم هیڅ امکان نه لري ځکه لوګو ایډیټ شوی و پکچر د پاسه څنګه اوس لیکل وکم تصویر لګا خو به موږ لیکل نشو کولای دا خو شپ ما راوړای دا چې ته ایکسترا تصویر راوړې هغه لیکل غوښتل نو دا شان ټیکس باکس مې راوخستلو سایز مو ته غټ کړلو ساز مو ته غټ کړلو دغه لیکل مې راوخستل کافي مې کړل په دې ټیکس باکس کې مې نه فیس کړل 400 لیکل غونډې د خبره مې راوخستل مکمل بس تفصیل لیکل مې راوخستل او چې هر څه کې مې غوښتل په غزه کې مې فایل د پاسه ایډیټ کړل ورته مې لیکل د ما کار ته څنګه وکړم بس دغه کې غټ کمالو خراب راته ده صحیح ده کنه نو د طریقې نه تاسو کولای تاسو کانسپټ فکر جوړوم خاص تاسو ور کار کې نه لګیا سر پر تاسو شپس استعمالول شي کوم ځای کې ته استفاده کوئ د کې لګي نو تاسو سره شپس ګور ډیر زیات زونه نه تاسو یو نه شپس کې لګیا شم دا د سیدا د تومي ویلې فون میکړي نو به استفاده ترنه سوکای ته بترنه استفاده کوي څنګه استفاده ترنه کولای شي هغه اوس په تا باندې ډیپند تا خیال دې ورته دراغلو خا اوس موږ څه کول غواړو چې دغه ایډیټ کو ډیزاین کو دې تر دې درې باندې پوه شو دي کې شپس دي
او د کی چې دا چینج کول دي ته یو شپ چینج کوي د کی ایډیټ پوینټ فاینډز باندې دا ایډیټ کوي کوم او زیاتوي ټیکست باکس ته د نه تاسو کولای شئ چې ټیکست باکس راوړئ هر ځای کې تاسو لیکل غواړئ د کی ډیټ راوړم د کی ټایم راوړم د کی اورز راوړم اکثره پرچو کې تاسو وګورئ د زیات یو ځکه عکس یو ځکه راغلی لوګو د پر بل ځای بیا دا شانتي سیلز ورک کړی دا خانه فیل کا د دې کنه فورمز کې دا فیل کا د ځکه وسره نوم لیکلای دا کوم بل کمال نه پکې موجود هم دا شان دی دا ټیکست باکس راخلی ټیکست باکس راخلی ګوره ا خانه مې هم دا شان دی پر خو د ځکه څه کوم ځکه لیکم چې نیم پرس کا نیم مې ولیکلو دا شان دی کوم لکه به غټ کا د تاسو آوټلاینز وغیرہ دوی ختمي دا کمال که تاسو زده کړلو په مزه به مې ګور آوټلاین مې ختم ته به یو فورم باندې جوړی دا خاني نه دا تاسو سره زه ساده لګي ما خیال هم دغه سکیمه ته خودلو تاسو هر څه کې کارول شي وګورم چې تاسو کله فرند کې لکه تاسو دا بکس راغلی او دا ځو ته خالي اور جوخت کوي اور جوخت کا ودلدلو ته دې نه خسته استفاده کوله چې غټاوي نو خو مې تاسو ته ویلي دي کنه ماشومان خو اوس نه یا اوس تاسو په ام اس ورډ کې چې کوي سپیشلایزیشن کوي تاسو به هغه ډیزاین په ام اس ورډ کې کولای شئ چې خلک تصور نشي کولای خلک په فوټوشاپ کول راکې نشي کولای تی باید ورډ کې وکي تی باید ورډ کې تر سره کې دا شان ډیزاین نه زه ته درکوم پرچې ته تلېګم ډیزاینز ته تلېګم هر څه تلېګم کوم چې تو خدل دی خانه مې تو خدل نوري خاني تا کارته به ډراکې زه نشم ډرا کولای زه به ډرا کوم د دې شیپس تا کوم آوټلاین شي کته دا چینج کول غواړي کولای شي د ګور څنګه چې راغله شیپ آوټلاینز د ځکه ګوره ویټ د غټ غواړي څنګه غواړي ودل نو دا مرته خستلای شي خیال دې دا هر څنګه چې تو غواړي کلرز وته چینج کې کلرز وته چینج کولای شي کوم قسم کلر چې تو ورته ورکول غواړي هغه ورته ورکولای شي خیال دې دا ورته دیش غواړي ډاټ دی راشي نو دا تا باندې ډیپند کوي چې هر قسم ته تو غواړي صحیح انا ټیکست باکس دی مو شو او دا مو ټیکست باکس بیا وایم ها ټیکست باکس یې خبر شته راځو بل دې چې زمونږ سره شیرینګ کله مې دا شیپ سلیکټ کړو دې چې زمونږ سره تیار کلر تا درکې کوم کلر دې نه خوښ وي کولای شي چې هغه هم واخلې هم ځکه خسته خسته کلر دي کدا ورکه او کله غز خپل غز نه فیل کوي ګورم خسته ډیزاینز موجود دي ځکه ته وایې کدا غواړي او کنه نور غواړي هغه هم خستل شي دا دې پکار کوم دې پکار وي هغه ته نه استفاده کولای شي ځکه چې تاسو سره یو خوښ وي او پکار وي بل ذکر راځو زمونږ سره چې دا شپ پیل کول دي دا کول دي شپ ته یو کلر رنگ ورکول غواړي نو فیل مطلب دا چې میره ته ډکوا صحیح دا آوټلاینز ختمه غیر غز نه بي فیل مطلب یو رنگ دی نه پکې لیکل وکا نور به سم نه پکې ښکاریږي دي کې مور کلرز غواړي نور کلر هم تر اخستل شي ګریډینز مطلب پکچر راوړل غواړي د دې نه نو کولای شي ته خواسته پکچر راوړي زه به د پکچر د پاتہ سره سکارو کوم چې دې کې به ودانه شپ راوړم به بیغه د نه زه یو پکچر راوړم فاس کدا شپ د زما سره د مې دلته کې راوړل کې مې خدلو اوس غواړم چې ته دنه یو شیپ اگر راوړم دا پکچر راوړم فل کوم دا پکچر باندې فل کوم ښه فل کول دي کنه ګوره فل کول دي ګوره شیپ فل دا فل مطلب دا کول کوم ځنه براوز کوم د ډیسکټاپ نه نو راشه ډیسکټاپ ته او ډیسکټاپ نه براوز کچې براوز کوي سایف لوګو فرض مثال از خپل پکچر راوړم یا لوګو راوړم چې هر څه ما په کار وي ته وکي راوستل شي نو دا ځنه انسرت کا خیال نه ورته څومره لوکس مزیدار راغله ها پر مو تاسو نو خورن ګړیال ته کې کرپ کا اول تلا شال تلا شاو دی خورازه اوس دې شي د ضرورت نشته دا سمپل شپ را واخله چې هر شپ کې دراوړل غواړي ا شپ را واخله او بیره شفل تا ګوره شپ دی واخستلو موږ سره ګوره پکچر والا مینیمم پر څه کې پکچر سره راغلو نو زل تک راشه فل کوي د سار چا سره لشي پکچر سره پکچر په کې راوړا و فکر راشي ډیر زبردست ځان کړي چې تو ګریډینز غواړي سو قسم رنگونه ورته ورکول غواړي ورکول شي ګوره دوه درې قسم راځي پکې ها ګریډینز او دا شان دي که خپل جوړول غواړي د ګریډینز کولای شي نه جوړ کې کوم کلر په کې یوز کړي کې دا خړ کلر نه شوی ته کې نور کلر یې غواړي هغه په کې یوز کولای شي مې ته مخ کې ویلم دي اوس خپل هم په کې خوري وکړي ګریډینز وته سلیکټ کړه ګریډین فیل چې کله سلیکټ کړو نو بس دې نه کار ډیزاین په کې کوم زیات کې رنگونه وته چینج کولای شي صحیح د ډایرکشن درکې هر څه تاسو په کې کولای شي ترانسپیرنسي دا وغیرہ هر څه کلر دي دا خوښ کوم کلر دی خوښ دا سور کلر مې خوښ دا ور سور کلر کمواله زتواله به کراولي راوستل شي ډبل کلر هم په کې چینج کولای شي په کې اوکے نو ذاتی تاسو باندې ډیپند کوي تاسو څنګه راولای څو شانتي جوړولای شي برایټنس د کم یو غو زیات وي خیال مونږ نه چې خیال هم نه نو زه به تاسو ته بیا کار وخم چې تاسو یو ځل ډیزاین درکم تاسو په هر کوم ډیزاین جوړ نه کوي د پوسټر ته درکم چې پوسټر سر در باندې وګورم چې دا اوس څنګه جوړ کوم در باندې جوړوم به پیدا مونږ بل چې شو دي ځکه
آوټلاینز د دې شپ ته زه غواړم چې آوټلاینز ورکم. ګوره ما ورته وویل چې دا آوټلاین نه لري، زه غواړم دا شان دي بولډ آوټلاینز واخلئ. نو دا آوټلاینز واخیستل، آوټلاین دپاره کلرز دي دې کې تاسو کولی شئ چې خوندور ښایسته ښکلي کلر یې ورته واخلئ، چې هر کلر ستا خوښ وي هغه ورته اخیستلی شئ. دې نه که غواړئ چې بیخي آوټلاین نه لري نو بس دا دې باندې کلیک کړه، بیخي به آوټلاین بیا نه وي، شاوخوا ته باډر نه دا به نه وي پکې. داسې کې که نورې کلر راوستل غواړئ کولی شئ، نورې کلر هم د دې دپاره په خپل خوښه باندې جوړې کړئ او برابرې کړئ. افیکټس ورته ورکوئ، مخکې مې چېرته ویلي وو په پکچر کې سره کوم افیکټس موږ ورکول، همداشان افیکټس موږ دې ته هم ورکولی شو. مختلف قسمه افیکټس پکې موجود دي. دا ده اوس تاسو څنګه افیکټس ورکول غواړئ هغه تاسو دې شیپونو ته ورکولی شئ. ګلو ولا غواړئ ګلو دې وکړئ نو کولی شئ چې یې ورکړئ. دې ته راشه دې ته دې کې دا افیکټس موږ اپلای کړو نو لږ به ښه مزیدار راشي. خیال هم ده دا شانتي تاسو دا ګلو کې تغیرات راولئ هغه هم پکې دې نه کولی شئ چې راولئ. بل دې کې دا چې ګلو ته راغلی لاندې کې مور ګلوز دي، دې کې ډېر زیات نښې تاسو کولی شئ، مور کلرز وغیره هر څه پکې برابرېږي او کولی شئ. ګلو لپاره آپشن دی ته ګوره او ته چې سیټ کول غواړئ دې نه کولی شئ چې هر قسم ته نښه پکې وکړئ. چې کله زه ډیزاین درکړم بیا به تاسو دا مجبوره یې ډیزاین ته راشئ، دماغ مو وخورئ دا اوس موږ څنګه جوړ کړو، دا به څنګه کېږي، دا به څنګه کېږي، هلته هم پته لګېږي. چې دا مو شو دې کې ما فلحال لیکل نه دي کړي ځکه دا آپشن زموږ سره نه ده. نو زه به راشم دې الفاظ به لیکل وکړم. زه غواړم چې یو څه ولیکم دلته کې سایف آنلاین اکیډمي. ګوره دا خو ما ولیکلو خو دې کې اوس فلحال ما ته هېڅ شی هم نه ښکاري. دې ته تک سپین کلر ته د سره به اوس موږ څه کوو، د سره به داسې کار وکړئ چې دا لیکل سلیکټ کړه او راشه دې ځای کې تا سره مختلف قسمه ډیزاینز ګوره د لیکلو دپاره پراته دي. اول خو به زه داسې کار وکړم چې دا لیکل به زه غټ کړم، غټېږي له کوم ځای نه شارټکټ نه غټولی شئ او دې ځای نه کولی شئ چې غټ کړئ. بل دا لیکل اوس بیرته راځو فارمټ ته. دا لیکل سیټ کول غواړي، دا موږ څنګه سیټ کولی شو برابرولی شو. د دې نه کولی شئ ګوره لیکلو ته یو ډیزاین سټایل ورکول غواړئ تاسو ورته ورکولی شئ چې هر ځای نه کې وي. دلته کې تاسو سره مختلف قسمه سټایلز موجود دي او پراته دي. دا سټایل ما واخیستلو بل به زه داسې کار وکړم چې دا به زه لږ دا لیکل ښکته کول لږ بیخي ښکته لاړلو، باید سینټر ته شي دا لیکل. نو را به شو الاین ټکس او دا به زه بیخي ټاپ ته نه بټم ته نه میډل ته به یې کو سلیکشن واخله او راشه کوم ځای ته میډل ته یې کړه. اوس میډل ته شو، صحیح ده. لیکل زما چېرته شو میډل ته شو، مخکې شیپ لږ غټ وړوکی شوی نو په دې خاطر باندې صحیح نه معلومېدل. دا نور شیپونه به ختم کو. دا صرف دا مې پرېښودلو، لږ به یې نور هم غټ کړم تر څو تاسو ته پکې زه دا ټکسټ چې کوم شیزونه دي دا لږ پکې ښه وښیم. دلته کې زما نه ویډیو لیکچر غټېږي، زه هغه ته زما اندېښنه وي خفه کېږم چې هغه لږ رانه غټ نه شي. نو راځم فارمټ ته ویډیو بیخي سایز غټ شي بیا تاسو ته په کتلو کې مشکل نور مشکلات زیات وي. ټکسټ څنګه فیل شي دا دننه ګوره اوس تاسو وګورئ کې دوه رنګه دي ګوره ور یو کلر تور ده یو شاوخوا ته تک سپین غوندې کلر ده. زه غواړم چې دا فیل شي خو ریډ د شي، منځ کې څنګه وي ریډ وي ګوره شاوخوا سپین راځي. خیال دا که منځ کې بیخي کلر رنګ نه ورکړي هغه رقم ته هم کولی شي بیخي تک سپین دی وي. نو فیل کولو خو مې د مخکې دغه طریقه وښودله هملته مو چې زده کړه ته غواړې یو 3 کلره پکې یوز کړې. افغانستان په کلرز کې راولئ تور سور او شین کوم قسم ته غواړئ راوستلی شئ. د افغانستان جنت نه جوړ کړي لیکل نه کولی شئ جوړې کړئ بیخي ونه رنګ نه ورکوي نه نه ورکول کېږي. دا آوټلاین چې کوم سپین زه غواړم چې دا څنګه کړي بل کلر ته چینج شي. راشه دې ځای ته کولی شئ زه غواړم چې زیړ آوټلاین ورته ورکړم، زیړ نه غواړم شین آوټلاین ورته ورکړم، شین نه دا شان دې غواړئ دا رقم ته آوټلاین ورته ورکولی شئ. دا رقم ته آوټلاین ورته واخلو او آوټلاین به داسې وکړو چې زه ورته وایم چې دا آوټلاین دې لږ غټ راشي نو دې نه کولی شئ چې آوټلاین ورته لږ غټ پیږي ګوره پټېږي پکې لږ به کم کړو لږ به کم کړو نه دا شانتې راغللو. صحیح ده. خیال همده ورته بیخي آوټلاینونه ختمې ګوره ختمې کړه بیخي تک سور پاتې شول. خیال همده ته کولی شئ یو ټکسټ آوټلاینز او دا شیزونه ورته ورکړئ دې ځای نه. بل زموږ سره چې دي دې کې دا مشهورې شلې غواړه وایي خیره غواړي دا شانتې افیکټس دي ټکسټ افیکټس تاسو کولی شئ پې اپلای کړئ 3D ټکسټ راوستل غواړي ګوره څومره یو ښایسته ډیزاینز برابرېږي تاسو سره. دا شان دي که لږ لږ داسې کاږه که دې ځای کې تاسو سره مختلف قسمه ډیزاینز د لیکلو دپاره کولی شئ چې ورته یې ورکړئ. دلته شیډوز دي وغیره شیډوز هم ورته ورکولی شئ. سوری ولري باید ګوره خیال همده ورته ور شاته ونه سوری را دلته شان دې غواړي دا شان دې غواړي دا شان دې غواړي څومره مزېدار راځي. خیال همده دې ځای کې نور افیکټس دي تاسو خپله پرې اپلای کوئ. ګلو ورته ورکوئ ګلو هم ورته ورکولی شي. خیال همده زیړ غوندې ګلو یې راغله شاته.
نو دا هم تاسو پرې کولی شئ چې پرې اپلای کړئ. بل زموږ سره دې کې چیرې ټیکسټ ډایرکشن دا زه غواړم چې دا لیکل دا شان په اوږدو باندې راشي، دا خو دې کې موږ نشو راوستلی. دې دپاره باید زه یو بل شیپ واخلم. فرض کړه دا شیپ د زما سره او دې کې زه لیکل غواړم وکړم شیپ رانغللو دلته راځو، دلته کې راغلو. زه ته بیا د دې شارټکټ یې وایم ښه خفه کېږئ باندې شارټکټ یې ته وښیم چې دوه به کوئ. شارټکټ مهم دي، انفورډ باید تاسو د کیبورډ څخه استفاده وکړئ، تاسو دپاره مهم دي. دلته کې چې زه راغلم دې ته به یو کلر هم واخلم. کلر مې فرض کړه دا یو فکار ده، دا یو مې فکار ده. اوس دې کې غواړم چې مسلم اکیډمي یا فرض کړه سایف آنلاین اکیډمي ولیکم. دا ګوره دې کې صحیح نه راځي. زه غواړم دا ډایرکشن دې دپاره چینج کړم. نو تاسو به څه وکړئ ډایرکشن ورته چینج کولی شئ. دا مونږ که زه دا راواخلم غټ یې کړم، ګوره دا لیکل زما سره غټ شو که نه، چې غټ شو دلته کې فارمټ ته راځم او دې نه په ټیکسټ فارمټ هم اپلای کوم. دا هم چې اپلای کړلو. اوس غواړم چې دې ټیکسټ ډایرکشن زه چینج کړم. باید دا شانتي نه وي، دا ډایرکشن څنګه وي داسې په اوږدو باندې راشي، دا شانتي پکې راشي. خیال دی ورته دا شانتي که ته غواړې چې دا آنلاین دې مثلا دلته راشي نو ور راځي خیال دی ورته دا شانتي روټیشن ورته ورکوي. دې نه کولی شي چې دې شیپ ته روټیشن ورکړي. چې ما تاسو تفصیلا نه ویلې نو دا دې مونږ خبره ایډوانس ده، نو په دې خاطر ته کې ډېر زیات کار کوم. که دې نه خلک تېرېږي صحیح ده که نه. دومره کیسه کې نه لیفټ سایډ نه دې ګوره سټارټ شي، بلې خوا دې بیخي راشي بیخي سرچپه شول. دا لیکل دې خیال ده نامر ته هماغه شانتي کوو، سینټر کې وي مابین کې شو دا شانتي راوړل. کریټ لینک د دوه شیپس تر مابین رینګ جوړول دي. دا شیپ دلته راشي او شیپ دلته راشي. د شیپ کې مهمه خبره نشته راځي ته وایم. بله خبره دی پوزیشن. د پوزیشن خو مې ته ویلی چې یو شیپ په کوم ځای کې باید واوسي. دا شیپ دا بس دا زه داسې کوم چې لږ یې وړوکی کوم ځکه تاسو ته بهتره باید معلوم شي. اوس غواړم چې پوزیشن دې ته وټاکم چې دا باید په کوم ځای کې اوسي. فرض کړه دې سره لیکل دي یا باید د صفحې کومې خوا ته لاړ شي. لیکل باید کوم ځای کې راشي. ګوره امین ته مې کړو، دلته مې کړو، هلته مې کړو، سیم ټو سیم هغه رقم ته خبره لکه څنګه چې مې ته په پکچر کې کړې وه. ریف کول دي د behind text غواړي، فرض کړه غواړي چې دې شاته in front of the text غواړي چې مخکې راشي د ټیکسټ نه behind the text وي. دې پاسه باید لیکل وي او لاندې ترې نه یو شیپ راشي. نو کولی شي چې دا هم اوکې همدا شانتي غواړي دا فایند په فایند باندې برابر کوي. موومنټ ورکړي ټیکسټ سره اسکویر کې کوم شان داخلي دا شیان ته ما الریډي ویلي دي. بل فرض کړه زما سره دوه شیپ دې ته راځم او دا شیپ هم دې ته راوړم. ورته ګورئ تاسو دا شیپ مې دلته راوړلو غټ کړلو دا شانتي او دا مې هم لږ غټ کړلو. اوس هم خیال ده از شیپ زما سره چې ده شاته ده، خیال نو ته شاته ده. زه غواړم چې دا باید بره راشي له دې نه. نو تاسو راشئ دې ځای کې ورته وایئ چې برینګ فارورډ مخکې راوړه. بیخي نور هم فارورډ کې ور دې بل نه هم راته مخکې راوړه. بیرته بیک ته وړئ ور بیک ته بل ځي سین بیکورډ بیخي شاته لاړلو. فرنټ یې راوړه فرنټ ته راځي. سلیکشن فین ده نور یې راوړه ګوره مخې ته راوړه. بیخي سلیکشن فین ده دې ځای کې کوم شیزونه تاسو ته ښکاره شي کوم ښکاره نه شي کومونه پټوي او پټولی شي. شو آل ټول وښیه هایډ آل ټول راته فټ کوي ورک شول. خیال مو د دې خبرو ته او دا خو بیخي ایزي دي ساده خبرې دي. او بل به راشو په دې کې الاین کول دي. هماغه مخکې مې چېرته ویل سینټر ته کوي کوم ځای ته کوي د پیج په کوم ځای کې باید راشي. دا میډل کې باټم کې ټاپ کې هر ځای کې چې غواړئ هغه ځای ته به دا شیپ تاسو سره ځي. دا کیسه هم چې د ختمه شوله له دې نه پس ګروپ کول دي. دوه تصویران وي زه غواړم چې ګروپ یې کړم. دا شیپ ده ورسره کنټرول نیسم دا شیپ ده او سلیکټ نه شو دا شیپ کنټرول دا شیپ دوه شیپ شول. کولی شي دا ته ګروپ کړي واپس یې بیرته ان ګروپ کې کلیک وکړه بیرته سره ان ګروپ شي. روټیشن ورته ورکول غواړئ دا شیپ به فرض کړه زه غواړم دې ته روټیشن ورکړم. دې نه کولی شي تاسو کوم قسم ته روټیشن ورکول غواړئ هغه رقم ته ورته ورکولی شئ. خیال هم د یو شیپ ته روټیشن ورکول دي تاول دي کوم خوا ته تاوی هغه خوا ته ده تاویږي. بل زموږ سره چې دی په دې کې بل زموږ سره غټول او وړوکي کول زه هم چې د سایز داسې وره څومره غټېږي هایټ یې وره غټ شو بیرته هایټ وړوکی کوي دې نه کولی شي دا وړوکی کړي دی هایټ. مخکې موږ ورکش کول سره کولی اوس تاسو دې نه هم کولی شئ بیخي ډریګ اینډ ډراپ کوه مخپله یې وکړه. کله به موږ یو کونج کش کاږلو کله بل کونج نو دې نه هم کولی شي دې ته اندازه یې غټه وړه کړي. نو اوس خو به انشاءالله چې په شپ کې هیڅ شی هم نه وي فاتې داسې کومه مسله پکې نشته ده. خو چې زه تاسو ته هر قسم ډیزاین درکړم هر قسم ته شپ مې درنه غوښتی و اول بل ته کوشش کوي چې پیدا یې کړي چې پیدا کېدل نه له دغه شپونو نه به ته جوړوې. که دا هم نه د شپ کې ډېر زیات مشکلات لرئ لاړ به شي
چینل کې زما غشته ده د پینټ په نام باندې پروګرام ده وینډوز پینټ مکمل مې په یو ویډیو کې تاسو ډیسکلایز نه کړم وخت په من چې تاسو یو غوړیا کې مختلف قسم ډیزاینز کړي نو تاسو په دې غږ نه ان شاء الله چې بیا ډیر زیات کړئ کنه ضرورت نشته هم دلته په پوهیږئ ساده د وړو ماشومانو کې سي دي ورته غټ غټ کې نشته صرف شیپس جوړول دي شیپس راخستل دي هغه اډیټ کول دي ډیزاین کول دي دا غواړي غټ وړو کې کولای شي دې نه داسې کوم چې لګي خلم ورته څومره خاصه ډیزاین برابرېږي نو کار په کېو کې او اسایمنټ مو دا چې تاسو به کم از کم 15 شی په واخلئ صحیح ده 15 شی په واخلئ اډیټ کې لکه ما چې دا راوخستلو شاته مې کارت اخیسته ده هر څه چې فایل به اډیټ کې جوړ به کې او به ګوګل کلاس روم ته اپلوډ کې ماته به نه لګي صرف ګوګل کلاس روم ته اپلوډ کې ماته به خې لګي نه صحیح ده کوشش وکړئ چې خاصه ډیزاینز وکړئ خاصه شیپس برابر کړئ لیکل ور سره راوړئ او شیپس خاصه جوړ کړئ ځان لپاره لکه ډیزاینز هوته ورکړئ نمونه وغیرہ په ولیکئ 15 شی په کم از کم به ګوګل کلاس روم ته اپلوډ کړئ د تاسو اسایمنټ شوم راځي دا شیپ ان شاء الله چې سبا ورځ به موږ بیا همدا شانتي سمارټ آرټ او چارت او دا شیزونه وایو دا چارت خودل ته کې ته دومره تفصیلا نه یم ځکه دا زموږ ایکسل کې کار ده سمارټ آرټ کې بل کار ته کوم ځکه چې اکثر موږ ډیزاینز کوو نو سمارټ آرټ کې هم پکې پکاريږي او سمارټ آرټ او چارت نو مسابقه خلاص ختم ځان خلاص کو دا سکرین شاټ دا شیزونه هم پکې وایو دا خو به خي وای نه انلاین کې سيري او د کې بل کار کوي ان شاء الله چې دا مهم درسونه دي نو ان شاء الله چې ورډ مو ختم کړای ښه ورډ کې څه نه فاتي